بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، یو ځلې بیا د بیولوژي درس ته ښه راغلاست درته وایم. ګرانو شاګردانو، موږ تاسې اتم صنف په خیر سره خلاص کوي. اوس موږ تاسې راځو د نهم صنف بیولوژي را شروع کوو. نو تاسې باید مخکې له درس څخه د نهم صنف بیولوژي پیدا کړې وي او همدارنګه به موږ تاسې د نن ورځې په درس کې د بیولوژي لومړی درس را پیل کړو. راځئ چې خپل درس ته ولاړ سو. زموږ تاسې د نن ورځې اول درس او اوله موضوع ده هاضمې سیستم. نو مخکې له دې چې هاضمې سیستم ته موږ تاسې ولاړ سو، اول ګرانو شاګردانو موږ تاسې راځو د انسان مهم د بدن مهم سیستمونه موږ تاسې 10 مهم سیستمونه لرو. د هغو څخه لومړی اساسي سیستم موږ تاسې نن ورځې را شروع کوو. نو مخکې له دې چې موږ تاسې په هاضمې سیستم باندې سر خلاص کړو، که چیرې تاسو فکر کړی موټر که چیرې موږ تاسې موټر ته پام وکړو، موټر د خپل حرکت دپاره و چیش ته ضرورت لري، موږ تاسې وایو و تیلو ته ضرورت لري، و موادو د سون و موادو ته ضرورت لري چې دا موټر وچلي. همدارنګه زموږ تاسې بدن چې موږ تاسې بیدیږو، حرکت کوو، درس وایو، فعالیت کوو، خبرې کوو، زموږ تاسې بدن و انرژي او خوراک ته ضرورت لري. موږ تاسې په اووم صنف کې دا مطالعه کړل چې خوراک د نباتات او حیوانات څخه موږ تاسې اخلو. اوس نو همدغه خوراک چې موږ تاسې وخورو دا څنګه هضمیږي، څنګه په انرژي باندې بدلیږي. د نن ورځې په درس کې به په دې ټولو موضوعاتو ستاسو سره خلاص شي. ښه، راځو زموږ تاسې د نن ورځې عنوان دی نوی سیستم دی. اول سیستم ډایجسټیو سیستم او یا هم موږ تاسې په پښتو کې دې ته وایو د هاضمې سیستم. په دې د ټولو سره خلاص. ګران شاګردان، تاسو دې تصویر ته ښه پام وکړئ. په دې تصویر کې به موږ تاسو یو عمومي کتنه پر هاضمې سیستم باندې وکړو. ښه، په هاضمې سیستم کې تاسو باید دوې خبرې په یاد ولرئ. اوله خبره چې اول موږ تاسې راځو د هاضمې د سیستم چې کوم غړي موجود دي، موږ تاسې غړي پیژنو، کوم غړي موجود دي هغه مطالعه کوو او وروسته بیا موږ تاسې د هر غړي وظیفه وایو. نو په هاضمي سیستم کې څو شیان مهم سوه؟ 2 شیان مهم سوه. نو راځو موږ تاسې یو په هاضمي سیستم کې چې وایو د غړو جوړښت وایو. جوړښت یعنی په هاضمي سیستم کې کوم ساختمانونه او کوم غړي موجود دي، دې ته موږ تاسې وایو جوړښت د هاضمي سیستم. او دویم په هاضمي سیستم کې چې کوم جوړښتونه موجود دي د هغو وظیفه چې شي ده، هغه ته بیا موږ تاسې وایو د هاضمي سیستم دنده. اوس په دې د ټولو سره خلاص چې موږ په هاضمي سیستم کې څو شیان په یاد لرو. اول په هاضمي سیستم کې کومې برخې دي، د هرې برخې وظیفه چې شي ده. اوس نو یوه اصطلاح ګرانو شاګردانو تاسو باید په یاد ولرئ. هغه علم چې د یو ژوندي موجود د جوړښت څخه بحث کوي هغه ته اناټومي وایي. هغه ته څه وایي؟ اناټومي. نو موږ تاسې د اناټومي دپاره دا لغات باید په یاد ولرو. اناټومي هغه علم چې د یو سیستم د جوړښتونو څخه بحث کوي هغه ته اناټومي وایو. او هغه علم چې مثلا زموږ تاسې لاس دی، د دې لاس د جوړښت د مطالعه کولو علم ته اناټومي وایو. اوس نو د لاس وظیفه څه شي ده؟ د دغه وظیفې مطالعه کولو علم ته بیا موږ تاسې څه وایو؟ فیزیولوژي وایو. نو راځو د دندو د مطالعه کولو علم ته موږ تاسې څه وایو؟ فیزیولوژي. فیزیولوژي. هر وخت په هر سیستم کې 2 خبرې په یاد ولرئ. اناټومي معنا د هغه سیستم جوړښتونه او برخې، فیزیولوژي د هر غړي او د هر جوړښت وظیفه. په دې د ټولو سره خلاص. اوس نو راځو ګرانو شاګردانو، دا زموږ تاسې د هاضمې سیستم دی. په هاضمې سیستم کې موږ تاسې خواړه خورو. خواړه څه پکېږي؟ ټوټه ټوټه کېږي. کله چې ټوټه سول وروسته په کوچنیو کوچنیو ټوټو باندې بدلیږي او آخر بیا څه پکېږي؟ وینې ته جذبېږي. د هاضمې سیستم که چیرې موږ تاسې مطالعه کوو دغه جوړښتونه پکښې لیدل کېږي. اول ګرانو شاګردانو د هاضمې په سیستم کې لومړۍ برخه خوله ده. لومړۍ برخه چې شي ده؟ خوله ده. نو موږ تاسې وایو د هاضمې د سیستم لومړۍ برخه چې خواړه وردننه کېږي و خولې ته، دې ته موږ تاسې وایو خوله.
په خوله کې خواړه میدېږي وروسته د خولې څخه موږ تاسو چې شي لرو ګرانو شاګردانو داسې راځو دغې برخې ته موږ تاسې وایو حلق. چې شي ورته وایو حلق. نو بله برخه هم موږ تاسې دلته لرو چې دې ته موږ تاسې وایو حلق. مخکې له دې چې د خولې څخه خواړه ولاړ سي و مرۍ ته، دلته موږ تاسې یو ډول غده لرو. چې شي لرو؟ غده لرو. د دغې غدې نوم دی د لاړو غده. دا چې تولیدوي؟ لاړې تولیدوي. نو موږ تاسې راځو دلته د خولې سره چې یو غده موجوده ده او دلته چې تولیدېږي د دې خوړو سره، د دې خوړو سره لاړه تولیدېږي. نو دې ته موږ تاسې وایو د لاړو غده. تر دې ځایه د ټولو سر خلاصو چې خواړه مثلا دا یو ګوله ده، یو خوراک دی، دا اوس به خولې ته داخلېږي. اول جوړښت یې خوله ده، وروسته کرا دا ګوله راځي مخ ته راځي، په خوله کې څپه کېږي، هضمېږي، بیا وروسته موږ تاسې دا وایو، وروسته حلق ته رارسېږي. او همدارنګه موږ تاسې دلته یو غده لرو چې دا خپل لاړې تولیدوي، دې ته موږ تاسې وایي د لاړو غده. کرار بیا موږ تاسې راځو یو اوږد پیپ سره مخامخ کېږو. دغه ټیوب یا پیپ ته موږ تاسې مرۍ وایو. چې شي وایو؟ مرۍ. اوس نو په دې مثال خلاصو چې د حلق څخه وروسته بیا کوم جوړښت دی؟ مرۍ ده. د مرۍ څخه وروسته موږ تاسې یو غټه کڅوړه لرو، یو غټ جوړښت لرو. دې ته بیا موږ تاسې چې شي وایو؟ سټومک یا معده. دې ته چې شي وایو؟ معده. ښه، په دې مثال خلاص. اوس نو کله چې دا ګوله هضم سوله راځي و معدې ته، په معده کې بیا هضمېږي. د هضم څخه وروسته بیا راځي چیرې؟ و کولمو ته. نو راته وایاست د معدې څخه وروسته کم جوړښت شروع کېږي؟ کولمې شروع کېږي. اوس نو په کولمو کې موږ دوه ډوله کولمې لرو. یو لویې کولمې دي، تاسو وینئ د دې جوړښت غټ دی، او بل موږ تاسې کوچنۍ کولمې لرو. ښه، نو راځئ اول چې خواړه راځي په کومو کولمو کې راځي؟ په کوچنیو کولمو کې راځي. نو موږ تاسې راځو مثلا دا خواړه دي هضم سوي دي، په چیش کې حرکت کوي؟ په کوچنیو کولمو کې حرکت کوي. نو موږ تاسې وایو چې وروسته بیا موږ تاسې چې لرو کوچنۍ کولمې لرو. دغه تور رنګ چې موږ تاسې ښودلی دی دا کومې کولمې دي؟ کوچنۍ کولمې دي. اوس نو یوه خبره په یاد ولرئ چې موږ تاسې دا کوچنۍ کولمې که چیرې موږ تاسې دا یو ټیوب فرض کړو، یو اوږد پیپ یې فرض کړو چې داسې خپل پر شاوخوا پیچل سوی دی، د معدې څخه شروع تر دغه ځایه پورې، تر دغه موقعیته پورې د معدې څخه د کوچنیو کولمو یوه برخې ته موږ تاسې اثنا عشر وایو. اول خو موږ وایو چې د معدې څخه خواړه راځي په چیش کې حرکت کوي؟ په کوچنیو کولمو کې حرکت کوي. په دې د ټولو سر خلاص. اوس راځو د کوچنیو کولمو یوه برخه د اثنا عشر په نامه یادو، او دا یو ډېره مهمه برخه ده چې وروسته موږ تاسو پر دې کې وایو چې په اثنا عشر کې څه شی موقعیت لري. نو راځو د کوچنیو کولمو لومړۍ برخې ته موږ تاسو چې وایو اثنا عشر. اثنا عشر عربي کلمه ده چې د 12 معنا لري. بیا وروسته موږ تاسو ته مطالعه کوو. ښه، اوس خو موږ تاسو کوچنۍ کولمې مطالعه کړلې چې خواړه په کوچنۍ کولمو کې حرکت کوي، هضم او څه پکې جذبېږي. وروسته د کوچنیو کولمو څخه خواړه چیرې انتقالېږي؟ غټو کولمو ته انتقالېږي. نو راځو وروسته د کوچنیو کولمو څخه مثلا دا خواړه دي هضم او جذب سوله چیرې راځي؟ و لویو کولمو ته راځي. نو موږ تاسې وایو وروسته لویې کولمې، یا موږ تاسې غټې کولمې ورته وایو لویې کولمې. او دا کومې کولمې وې؟ کوچنۍ کولمې وې. اوس نو کله چې لویې کولمې شروع کېږي، دلته ګرانو شاګردانو یو کوچناک جوړښت موقعیت لري. دغه کوچناک جوړښت ته موږ تاسې وایو چې د لویو کولمو په دا سر کې موقعیت لري. دې ته اپنډکس وایو. چې شي وایو؟ اپنډکس. او دا یو ډېره مهمه عضوه ده چې زیاتره ناروغان چې مریضېږي په هضمي سیستم کې د اپنډکس عملیات بیا کوي. ښه، په دې مثال خلاص. اوس نو خواړه ډېر هضم سوي دي، ځینې جذب سوي دي، د کوچنیو کولمو څخه بیا چیرې راځي؟ و لویو کولمو ته. تاسو وینئ دا لویې کولمې لویو کولمو ته، د لویو کولمو څخه کرار راځي آخر وځي. اوس نو د دغه موقعیت څخه چې موږ تاسو اپنډکس ورته ویل، تر دغه موقعیت پورې
دا ټوله کومې کلمې سولې لویې کلمې سولې وروسته بیا موږ تاسو دلته یو کوچنک جوړښت لرو دې ته بیا موږ تاسې مقعد وایو چې شو وایو مقعد په دې د ټولو سره خلاص نو اوس موږ تاسې د هاضمې د سیستم مهم غړي وپېژندل دا و د هاضمې د سیستم مهم غړي چې په هغو کې خوله د لاړو خوله حلق مري معده صحیح د معدې څخه وروسته کوچنۍ کلمې د کوچنۍ کلمو څخه کمې کلمې لویې کلمې اوس نو یو څه کومکي غړي هم په دې هاضمي سیستم کې زموږ د هاضمي سیستم د خوړو د هضم او جذب دپاره مرسته کوي په هغو کې دا زموږ تاسې ینه ده دا زموږ تاسې ځیګر او یا هم موږ تاسې ورته وایو ینه نو په هاضمي سیستم کې موږ تاسې دلته یو بل کومکي غړي لرو هغه ته موږ تاسې شو وایو ینه یا هم موږ تاسې ځیګر ورته وایو وروسته د ینې څخه یو بل کومکي غړی موږ تاسو لرو چې موږ تاسو دې ته څه وایو د تریخې کڅوړه دا زموږ تاسو سره په هاضمي سیستم کې کومک کوي اصلي غړی نه دی کومکي غړی دی او همدارنګه د معدې و شاته او د معدې و لاندې برخه کې دغه جوړښت چې تاسو وینئ دې ته موږ تاسې پانکراس وایو چې څه وایو پانکراس اوس نو د معدې د هاضمي سیستم کومکي غړي مو هم وپېژندل چې ینه د تریخې کڅوړه پانکراس او همدارنګه د لاړو غده هم په کومکي غړو کې راځي نو لنډ که چیرې موږ تاسې داسې ووایو چې هاضمي سیستم موږ تاسې په دوو برخو باندې ویشو یو د هاضمي سیستم لارې یعنی موږ تاسې کوم خواړه چې پکښې حرکت کوي نو موږ تاسې وایو په هاضمي سیستم کې څو برخې موجودې دي دوې برخې موجودې دي یو د هاضمي سیستم لارې په لارو کې که څوک ستاسو پوښتنه وکړي چې څه شي ده موږ تاسو به دا خوله مرۍ معده لوی کلمې کوچنۍ کلمې ټوله ورته وایو او بل د هاضمي سیستم غدوات د هاضمي سیستم څه شي غدوات یا هم موږ تاسې غدې ورته وایو د هاضمي سیستم غدې اوس نو په لارو کې اسانه خبره ده چې خوله راځي حلق راځي مرۍ راځي معده راځي کوچنۍ کلمې او لویې کلمې مګر په غدو کې بیا کومې غدې راځي د لاړو غده همدارنګه ینه خپله د یو غدې په شکل کار کوي همدارنګه د تریخې کڅوړه ده چې کله د ینې څخه بایل یا سفره راوځي دلته په تریخې په کڅوړه کې څه کیږي ذخیره کیږي همدارنګه د پانکراس په واسطه باندې ځینې مواد څه کیږي و کوچنۍ کلمو ته ترشح کیږي نو موږ تاسو په غدواتو کې مثلا د پانکراس غده لرو د لاړو غده لرو همدارنګه ینه په خپله پکښې راځي همدارنګه موږ تاسې د تریخې کڅوړه لرو نو په هاضمي سیستم کې فقط دغه دوې خبرې زده کوو د هاضمې په سیستم کې ګرانو شاګردانو موږ تاسې عمده برخې وویلې اوس راځو هغه لومړۍ برخه چې موږ تاسې خوله یاده کړې وه په هغې کې عمده موږ تاسې ویله اوس راځو چې په خوله کې کومې عملیې ترسره کیږي هضم لومړی په خوله کې ترسره کیږي څنګه ترسره کیږي وایي خواړه چې کله موږ تاسې خورو په خوله کې د میخانیکي او د کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي راسئ د دغه جملې په معنا باندې سر خلاص کړئ موږ تاسې دلته د دوو لغاتو کلمو یادونه وکړه یو میخانیکي عملیې دي او بل کیمیاوي عملیې دي راځو میخانیکي عملیې کومې عملیې دي کله چې موږ تاسو د خوړو یو ګوله و خولې ته داخل کو زموږ تاسو د غاښونو په واسطه باندې دا غټه ګوله په کوچنیو کوچنیو ذراتو باندې یا په کوچنیو ټوټو باندې بدلیږي دغه ته وایي میخانیکي عملیه دویمه چې موږ تاسې دلته د کیمیاوي عملیې خبره وکړه کله چې موږ تاسې خواړه خورو مثلا ډوډۍ خورو یا مثلا پروټیني خواړه خورو زموږ تاسې په خوله کې غدوات سته کومې غدې وې د لاړو غدې وې هغه ترشح کیږي د دې خوړو سره ګډیږي اوس نو که ستاسو په یاد موږ تاسې د کاربوهایدریت په نامه ځینې مرکبات لرو مثلا دا یو کاربوهایدریت دی ډای سکراید دی یعنی 2 قیمته کندی 100 قیمته کندی 2 قیمته دا موږ تاسې چې بوره خورو دا خپله 100 قیمته کندی 2 قیمته کندی یعنی دی د 100 ګلوکوز څخه جوړ شوی دی د 2 ګلوکوزو څخه جوړ شوی دی میخانیکي عملیه مو وپېژندل چې د غاښونو په واسطه خواړه ټوټه ټوټه کېږي دې ته میخانیکي عملیه وایي
کیمیاوي عملیه دې ته وایي چې موږ تاسې کوم خواړه چې خورو د هغو سره لاړې ګډېږي ناوړې ګډېږي هغه راځي ځینې مواد یا انزایمونه لري چې دغه خواړه مثلا بوره ده دا تا ته څه پکوي ډایسکرایډ په مونوسکرایډ اړي 2 قیمته اوس دا 2 قیمته دی په 100 قیمته باندې اړي په 1 قیمته باندې اړي دا د چا په واسطه باندې کیږي دا د لاړو په واسطه باندې کیږي او دا یو څنګه عملیه ده چې په جوړښت کې تغیر راځي د مادې په ذات کې تغیر راځي کیمیاوي عملیه ده نو په دې خاطر وایو چې په خوله کې میخانیکي او کیمیاوي عملیه سرته رسیږي نو ښه کیمیاوي عملیه د لاړو په واسطه او میخانیکي عملیه د چا په واسطه د غاښونو په واسطه اوس نو خواړه دې ته برابر سول یعنې تر پخواني حالت خواړه دې ته برابر سول چې هاضمې سیستم داخل برخې ته ولاړ سي مخکې له دې چې موږ تاسې ولاړ سو د هاضمې سیستم نورو برخو ته موږ تاسې ویل چې دلته میخانیکي عملیه د غاښونو په واسطه باندې سرته رسیږي او کیمیاوي عملیه د چا په واسطه باندې سرته رسیږي د لاړو په واسطه اوس ګرانو شاګردانو موږ تاسې به د غاښونو په باره کې مفصل معلومات ووایو غاښونه که چیرې زموږ تاسې انسانانو غاښونه مطالعه کړو د کوچنیوالي څخه تر لویوالي پورې موږ تاسې 2 ډوله غاښونه لرو یو موږ تاسې د شیدو غاښونه لرو بل موږ تاسې دایمي غاښونه لرو اوس نو د شیدو د غاښونو معنا څه ده هغه غاښونه چې د کوچنیوالي څخه یعنې د 6 میاشتو کوم غاښونه چې په یو ماشوم کې پیدا کیږي دغه غاښونو ته موږ تاسې وایو د شیدو غاښونه وخت مو په یاد سو چې د شیدو غاښونه څه معنا لري هغه غاښونه دي چې د یو کوچني د 6 میاشتې څخه بیا تر 3 کاله پورې چې کوم غاښونه د په خوله کې پیدا کیږي هغه ته موږ تاسې وایو کوم غاښونه د شیدو غاښونه اوس نو د شیدو د غاښونو تعداد څو دی موږ تاسې دا خبره په یاد لرو چې د شیدو د غاښونو تعداد دی 60 دانې څو دانې 60 دانې موږ تاسې دا خبره باید په یاد ولرو چې کله د شیدو غاښونه د 6 میاشتو تر 3 کالو پورې دا پیدا سوه دا بیا لویږي اوس نو د ماشوم لومړی غاښ په 100 کلنۍ کې لویږي د شیدو غاښونه له منځه ځي وروسته نو موږ تاسې وایو کم 20 غاښونه چې په ماشوم کې پیدا سوي دي په یو کوچني کې پیدا سوي دي د وخت په تېرېدو یعنې د 9 کلنۍ څخه د 9 کلنۍ څخه تر 14 کلنۍ پورې د 9 کلنۍ څخه تر 14 کلنۍ پورې دغه د شیدو غاښونه 20 سره لویږي پر ځای باندې کم غاښونه راځي دایمي غاښونه که چیرې تاسو دغه جوړښت ته متوجه سئ دا غاښونه مثلا موږ تاسې وایو دې ته کم غاښونه وایو دا لوړه ځامه ده او همدارنګه چې په لوړه ځام کې کم غاښونه موجود دي هغومره غاښونه په کومه ځامه کې موجود دي په لاندې ځامه کې موجود دي موږ تاسې وایو د شیدو د غاښو تعداد څو دی 60 نو دا خبره په یاد لرو چې 10 غاښونه لوړ 10 غاښونه لاندې راځو حسابو یې 1 2 3 4 5 تر دغه ځایه پورې او دې خواته 1 2 3 4 5 دغه غاښونه د 10 په لوړه ځامه کې دي همدارنګه 10 په کمه ځامه کې دي په کښته ځامه کې دي دا د 6 میاشتې څخه تر 3 کلنۍ پورې دي اوس نو دې ته په دې خاطر د شیدو غاښونه وایو چې دا بیرته څه به کېږي لویږي د دې وشاته ګرانو شاګردانو نور غاښونه پټ دي زموږ تاسې په ځامو کې صحیح دی نور غاښونه وختي موجود دي دا غاښونه موجود دي هم په لاندې ځامه کې موجود دي دا زموږ تاسې د دغه غاښو د ماشوم د غاښو لاندې نور غاښونه شته او همدارنګه موږ تاسې نور غاښونه هم لرو 3 غاښونه دې خواته 3 غاښونه دې خواته نو ټوټل څو سوله 6 نور سره کېږي 6 چې د 10 سره یو ځای کې څو کېږي 14 او 14 په لاندې ځامه کې څو کېږي 22 نو موږ تاسې وایو چې زموږ تاسې د دایمي غاښو تعداد څو دی 22 او دا غاښ که یو ځلې ولوېدی د بل ځل لپاره د دې غاښ د راشنه کېدو هیڅ امکان نشته راځو د غاښونو نومان زده کوو دغه لومړني 2 غاښو ته چې په لاندې ځامه کې هم موږ تاسې 2 غاښونه لرو دغه ته موږ تاسې وایو ثنایا کم غاښونه ثنایا او دا څنګه غاښونه دي سیرونکي غاښونه یو کله چې موږ تاسې غواړو چې یو ماده سیري کړو دا د دغه غاښونو په واسطه موږ تاسې لومړی شروع کړو ثنایا غاښونه په لوړه ځامه کې یعنې ثنایا اولیا
په کښته ځامې کې ثنایا سفلا. وروسته در ثنایا چې دوه په لوړه ځامه کې او دوه په کښته ځامه کې دي. موږ تاسې دوه نور غاښونه لرو چې د ثنایا څخه وروسته راځي. دغه دوه دې خواته او دوه و دې خواته. دغه غاښو ته بیا موږ تاسې چې شي وایو، دې ته موږ تاسې وایو انیاب، یا موږ تاسې وایو څیرونکي غاښونه. دې ته چې شي وایو انیاب. ګرانو شاګردانو دغه د لومړنیو شپږو غاښونو وظیفه دا ده چې یو کله چې موږ تاسې یو خواړه خورو هغه داسې سري کړي. یعنې لومړنۍ وظیفه چې د دوی د دې خوړو سیرول دي. وروسته بیا موږ تاسې د دغو غاښونو ځینې وروسته یو څه غټ غاښونه لرو. په دې طرف کې هم دوه لرو، په دې طرف کې هم دوه لرو. نو ټوټل په لوړه ځامه کې څو سول؟ څلور. لاندې ځامه کې څو سول؟ څلور. سره جمع یې کړو څو کېږي؟ اته. اوس نو دغو غاښونو ته چې د انیاب څخه وروسته راځي، دغو غاښونو چې دا دوه دي او کوچني دي، دې ته موږ تاسې وایو کوچني آسیاب. چې شي ورته وایو؟ کوچني آسیاب. دې خواته هم دوه لرو، دې خواته هم دوه لرو. د دې وظیفه ده د خوړو میدول. نهایي هضم په خوله کې چې لومړني غاښونه دا خواړه سره سري ورې کړل، وروسته چې دا خواړه میدېږي د آسیا په خپله څه معنا لري؟ د ژرندې معنا لري. وروسته بیا موږ تاسې د کوچني آسیاب څخه وروسته درې غاښونه دې خواته لرو، درې غاښونه دې خواته لرو. نو په لوړه ځامه کې درې او درې څو کېږي؟ شپږ. شپږ په لاندې ځامه کې اخر څو کېږي؟ 12. دغه غاښونو ته موږ تاسې وایو چې د کوچني آسیاب څخه وروسته راځي، دې ته بیا موږ تاسې کوم آسیاب وایو؟ لوی آسیاب. لوی آسیاب. په دې د ټولو سره خلاص. نو اوس که یو څوک درته وایي چې زموږ تاسې په خوله کې دایمي غاښونه څو دي، موږ تاسې جواب باید څه شي ورکړو؟ موږ تاسې وایو چې زموږ تاسې ټوله غاښونه په خوله کې څو دانې دي؟ 22 دانې. او دا 22 دانې ټوله په یو انسان کې څه وخت پوره کېږي؟ موږ تاسې ورته وایو که 22 دانې غاښونه ټوله په یو انسان کې پوره سي، هغه څونه عمر نیسي؟ تقریبا د 20 کلنۍ څخه تر 25 کلنۍ پورې دا 22 غاښونه دا ټوله د انسان په خوله کې رامنځته کېږي. نو تاسې ګورئ ګرانو شاګردانو، دا زموږ تاسې یو غاښ دی. دا لومړنۍ طبقه چې ډېره سپینه معلومیږي، دا د یو ډول مادې څخه جوړه او ډېره کلکه ده. زموږ تاسې د غاښ ټوله کلکوالی د غاښ دغه سپینې مادې لومړنۍ طبقه ده. لومړنۍ طبقه ده. دغې ته موږ تاسې انامیل وایو. چې شي وایو؟ انامیل. خو په پښتو کې موږ تاسې دې ته چې شي وایو؟ د غاښ مینا. صحیح دی؟ مینا په نامه او ډېره کلکه ماده ده. د دې څخه وروسته چې موږ تاسې د غاښ دا لومړنۍ طبقه کراس کړل، د غاښ دویمې طبقې ته ورسېدلو، دا بیا نسبت و لومړۍ طبقې ته یو څه نرمه طبقه ده. دغه طبقې ته بیا موږ تاسې چې شي وایو؟ ډینټین. ډینټین. خو په پښتو کې چې شي ورته وایو؟ آج. دا خبر مه هېروئ، دې ته چې وایو؟ آج. وروسته نو چې کله موږ تاسې مینا هم زده کړل، آج مو هم زده کوي، نو داخلیږو یو خالیګاه ته چې دې ته د غاښ خالیګاه وایي. د غاښ په خالیګاه کې درې شیان موجود دي. اول، کله چې تاسې یو غاښ باسئ، تاسې به د وینې لیدلي چې وینې راځي، نو دلته شریان موجود دی. چې شي موجود دی؟ شریانونه. د وینې رګونه دي، شریانونه موجود دي. همدارنګه دا بل دغه چې تاسو وینئ په بل رنګ باندې چې شي موجود دي؟ وریدونه. وریدونه. او همدارنګه تاسې کله چې غاښ باسئ د درد احساس کوئ، نو دلته اعصاب هم موجود دي. چې شي موجود دي؟ اعصاب. نو تاسې وویله چې په غاښ کې درې طبقې دي. لومړنۍ طبقه یې مینا ده چې کلکوالی لري، دویمه طبقه یې عاج دی، او درېیمه طبقه یې یو خالیګاه ده چې په خالیګاه کې موږ تاسې دغه درې شیان لرو. اوس نو دا خو طبقې شولې.
اوس که چیرې موږ تاسو ته یو څوک راته وایي وایي په عموم کې غاښ له څو برخو څخه جوړ دی تاسې طبقې مو ورته وایاست تاسو فقط داسې ورته وایاست که چیرې د غاښ ظاهري جوړښت ته وګورو چې شته وګورو ظاهري جوړښت ته په ظاهري جوړښت کې بیا موږ تاسې دا نه وایو چې مینا آج او خالیګاه داسې وایو په ظاهري جوړښت کې یو د غاښ تاج دی کراون یا تاج چې راوتلې برخه د هغه ته موږ تاسې شو وایو تاج او دویمه برخه ته بیا موږ تاسې د غاښ ریښه وایو دویمه برخه بیا چې شوله د دغه نقطې څخه تر دا پایه پورې دې ته موږ تاسې د غاښ چې شو وایو ریښه یا روټ ریښه اوس نو د ظاهري جوړښت نه مخکې غاښ پر څو برخې څه دوې برخې تاج او بل څه شي ریښه او که درته ویل چې طبقې راته وایې بیا به ته دغه درې سره طبقې ورته وایې ګرانو زده کوونکو دا و زموږ تاسې د نهم صنف د بیولوژي لومړنی درس په لومړني درس کې موږ تاسې د هاضمې سیسټم باندې یو عمومي کتنه وکړل همدارنګه موږ تاسې د هاضمې د سیسټم لومړنۍ برخه خوله وه په خوله کې موږ تاسې غاښونه مطالعه کړل نو بل درس چې موږ تاسې وروسته ژبه همدارنګه نورې برخې مطالعه کوو نو تر بل درسه پورې مو پر الله پاک سپارم ښې چارې